قدرمنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول روغ رمټ او د صحت په جامو کې پټ وئ. دا د بیا هم زه د تیر په څیر باندې ستاسو چوپړ کې یم او غواړم چې د نهم ټولګي فیزیک د 20 لوست ستاسو سره یو ځای پر مخ بوځم. خوږو زده کوونکو زموږ د نن لوست موضوع مو ده د دروازې زنګ څنګه کار کوي او د 20 لوست دی او ستاسو د کتاب په 86 پاڼه کې دغه موضوع شتون لري. ستاسو څخه مو غوښتنه دا ده چې خپل کتابونه پرانیزئ او زموږ سره د درس تر پای پورې مل واوسئ تر څو له درس څخه خوند واخلئ او د درس په مفهوم باندې پوه شئ او هغه موخه چې هغه مو لیکلې ده چې زده کوونکي باید د دروازې زنګ وپیژني دې ته ورسیږو. د درس تر پای پورې باید موږ په دې باندې پوه شو چې د دروازې زنګ څنګه کار کوي او په کوم اساس باندې هغه جوړ شوی دی، د هغه د کار ډول څنګه دی. په دې باندې باید موږ پوه شو او تاسو وکولی شئ چې د دروازې زنګ په ښه ډول سره وپیژنئ او هغه تشریح کړی شئ. ګرانو زده کوونکو، لکه په تیرو لوستونو کې مو چې ولوستل چې کله د هادي څخه د برېښنا جریان تیر شي هغه په خپل چاپیریال باندې مقناطیسي ساحه رامنځته کوي او د ډیری د برېښنا وسایل دي چې د همدغه الکترومقناطیسي قوانینو په اساس سره هغه کار کوي. لکه موږ جنراتورونه هم ولوستل، همدارنګه پکه که چېرته موږ په نظر کې ونیسو هم په دې ډول سره کار کوي. همدارنګه د ګلوانمیتر جوړښت یا د هغه ساختمان ته که پاملرنه وکړو هغه هم په همدې اساس باندې کار کوي او د بایسکل ډاینامو مو چې ولوسته یو درس مو هغه هم په همدې ډول باندې کار کوي. یعنی کله چې د مقناطیسي کرښې د هادي په مرسته سره هغه پرې کېږي، باعث د دې ګرځي چې د پوتانشیل توپیر رامنځته شي او هغه برېښنایي جریان رامنځته کړي. اوس غواړو چې د دروازې زنګ معرفي کړو چې هغه څنګه جوړ شوی دی او په هغې کې څه کارول شوي دي او څنګه کار کوي. خوږو زده کوونکو، که چېرته موږ او تاسو دغه یو د دروازې زنګ په پام کې ولرو او دې ته پام وکړو، دروازې زنګ په دې ډول سره جوړښت لري، همدارنګه یو چکشک لري چې کله د برېښنا جریان په دې کې فعال شي د دغه چکشک په مرسته سره دې ته ضربه ورکوي، هغه څنګه کوي، غږ رامنځته کوي. په دې کې خوږو زده کوونکو تاسو وینئ چې 2 دانې کوایلونه دي چې تعداد د حلقو یې فوق العاده زیات دی. دغه وینئ چې ډېر نازک سیم پیچ دی، یو دلته کارول شوی دی او بل دلته، او په منځ کې تاسو وینئ چې یو هادي شتون لري. کله چې د دې څخه د برېښنا جریان تیریږي هغه هادي د کاسې ته ضربه ورکوي او د چکش او د هغې په مرسته غږ رامنځته کیږي. پس د دروازې زنګ په دې ډول سره جوړښت لري چې دوو لوریو ته یې لري. تاسو وینئ چې سیم پیچ دی یا کوایلونه دي او په منځ کې هادي شتون لري چې په وړاندې قسمت کې په روښانه ډول باندې لیدل کیږي او د برېښنا مستقیمې برېښنا په مرسته سره دا کار کوي. یعنی د دې د کار لپاره مستقیمه برېښنا اړینه او ضروري ده. اوس خوږو زده کوونکو، ډیری وخت د دغه ډول زنګو څخه په دې ډول زنګونو کار اخیستل کیږي، یعنی د هغو چکش لرونکو او چې سیسټم یې څه ناڅه پیچلی دی د هغې پر ځای باندې د دې ډول زنګو څخه کار اخیستل کیږي چې دا هم یو سویچ لري. تاسو وینئ سویچ یې دغه دی او د برېښنا د مستقیمې سرچینې څخه چې د بالتۍ دي تاسو وینئ د دې څخه پکې ګټه اخیستل شوې ده.
همدارنګه دا که مونږ د کور د ننه په یو ځای کې وتړو او دا سویچ حتما په دروازه کې وي، دې ته که څوک فشار ورکړي دا غږ رامنځته کوي. یعنی تقریبا د دواړو کار ورته دی یو بل ته، لیکن دغه یوازې غږ رامنځته کوي. دلته چکش او کاسه نه لیدل کېږي لیکن غږ یې اورېدل کېږي. او په هغه برقي زنګ کې چې تاسو وینئ په دې کې چکش او کاسه کارول کېږي. چکش د الکترومقناطیسي قوانینو په اساس باندې هغه کاسې ته ضربه ورکوي او کاسه غږ رامنځته کوي. دا باعث د دې کېږي چې غږ تولید کا یا غږ رامنځته کا. باید ووایو چې د برقي په برقي زنګ کې د چکش څخه، همدارنګه د سویچ څخه، همدارنګه د مستقیمې برېښنا د سرچینې څخه کار اخیستل شوی دی. او هغه سیمپیچ چې تاسو د کوایل د زنګ د ننه تاسو وینئ، هغه په دې ډول باندې جوړښت لري لکه دغه ته چې مجموعي قوه الکترومقناطیسي ویل کېږي. دا هم د دغو هادي په مرسته سره په تیرو درسونو کې هم د دې سره تاسو بلد شوي یئ او دا مو پیژندلی دی چې یو سیمپیچ دلته دی شتون لري او بل سیمپیچ دلته شتون لري. کله چې د دې څخه د برېښنا جریان تیر شي، یعنی یو مزی د برېښنا دلته یو دلته وتړو او دلته تاسو په واضح ډول باندې وینئ چې د برېښنا ولتاژ باید د 4 څخه تر 6 ولتاژو پورې وي، له دې څخه زیات نه وي. چې د برېښنا کارونه خواږه زده کوونکو له نور علمي کارونو سره توپیر په دې کې لري چې د برېښنایي وسایلو کارونه هغه یو څه ستونزمنه وي، ممکن ډېری وخت څه خطر رامنځته کړي. د برېښنایي وسایلو په کارولو کې باید له ډېر احتیاط او له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي تر څو شارتي رامنځته نه شي او باعث د دې ونه ګرځي چې خدای نخواسته څوک خوږ کړي. پس منبع باید د برېښنا تر 6 ولټو پورې وي او ولتاژ یې تر دې زیات نه وي. یعنی دلته که تاسو وګورئ چې مستقیمه برېښنا یې 2.7 ولټه ده. په دې ډول سره موږ که چیرته د وتړو په همدغه ډول باندې چې د تاسو په کتاب کې د دې تصویر رامنځته شوی دی په هغې ډول باندې دا کار کوي. یعنی که 2 مزي راواخلو او موږ یې د الکترومقناطیس سره وصل کړو، د دې سره که وتړو تاسو به وګورئ چې دا خپله مقناطیسي خاصیت پیدا کوي او هغه د دې باعث کېږي چې بعضې جسمونه ځان ته راکش کړي. په دې هغه خاصیت یې موږ کولی شو چې د دغې هادي په مرسته سره هغه موږ حدس کړو، هغه درک کړو. اوس ګورو چې هیڅ جذب نه لري، خو که کله د برېښنا جریان نه دې څخه تېر شي تاسو به په ډېر واضح ډول سره ووینئ چې د مقناطیسي خاصیت یې غوره کړی ځان ته او دا کش کوي. په دې ډول سره ده مقناطیسي خاصیت پیدا کوي، یعنې د هادي ځان ته کش کوي. چې د دغه خاصیت په ګټه اخیستنې سره کولی شو چې موږ ووایو چې د دروازې په برخ کې هم د الکترومقناطیسي قوانینو څخه ګټه اخیستل شوې ده او د الکترومقناطیس په ډول باندې هغه هم کار کوي. او هغه چې کله سویچ ته فشار ورکړل شي، سویچ دوره برېښنایي دوره تړل کېږي او هغه چاکو چې په کتاب کې شکل وینئ او تاسو ولیده، هغه د زنګ کاسې ته ضربه ورکوي او د غږ د رامنځته کېدو سبب ګرځي. یعنې په دې ډول باندې د دروازې زنګ کار کوي او هغه د الکترومقناطیسي القا په مرسته سره کار کوي. خدای دې وکړي چې له درس څخه مو خوند اخیستی وي او په درس باندې پوه شوي وئ. او په دې هیله چې تاسو ګران زده کوونکو وکولی شئ چې
د دروازې زنګ څنګه کار کوي. که چیرته شونې وي تاسو هغه یو د دروازې زنګ چې ممکن چې ډېر قیمت هم ونه لري هغه راواخلئ او هغه پرانیزئ او د هغې دننه هغه پرزې چې په هغې کې څه کارول شوي دي او څنګه کار کوي، څنګه هغه تړل کیږي د بل سره، هغه به ستاسو کورنۍ دنده وي او کورنۍ فعالیت به مو وي. باید تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ تر څو د دروازې په زنګ باندې تاسو پوه شئ او په دې باندې پوه شئ چې هغه څنګه کار کوي. په هغې کې له کومو برېښنایي وسایلو څخه چې ګټه اخیستل شوې ده هغه هم باید تاسو ووینئ. پاتې دې نه وي چې د دروازې په زنګ په کار کې یعنې چې د دروازې زنګ څنګه کار ترسره کوي، د مستقیمې برېښنا سرچینې ته اړتیا ده چې د هغې څخه موږ کولی شو د دروازې زنګ فعاله کړو او هغه څه مو چې موخه ده هغې ته ورسیږو. خدای دې وکړي چې له درس څخه مو خوند اخیستی وي او په درس باندې پوه شوي وئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضر یم تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ورځ مو نیکمرغه، ښه وخت او ښې چارې ولرئ.